حامد کرزی د افغانستان پرمختګ لپاره د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزئ. سلام ستړي مشئ ګرانو کتونکو، پام وکړئ د نن ورځې مهم خبر ته. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي یو وار بیا ژر تر ژره د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو پرانیستلو غوښتنه وکړه. هغه په خپل اختریز پیغام کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د ښځو د کار زمینه هم برابره کړي او هیواد له احتیاج او شاته پاتې کېدو وژغوري. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر ښوونځیو او لوړو زده کړو او کار بندیز ولګاوه، خو تر ننه ترې په تکراري د دغو بندیزونو لرې کېدو غوښتنه کیږي. اوس په افغانستان کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو د تړل کېدو 945 ورځې پوره کیږي. په لوړو زده کړو او پوهنتونونو کې هم د نجونو او ښځو پر زده کړو د طالبانو حکومت بندیز له 400 ډېرې ورځې واوښتې. پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي په خپل اختریز پیغام کې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور بللی چې له تعلیم او پوهې پرته ابادي او پرمختګ ناشونی دی. هغه زیاته کړې که غواړو خپلواک، آباد او مترقي هیواد ولرو، نو لازمه ده چې د هیواد د نجونو او هلکانو تعلیم ته اساسي او جدي پام وکړو او ژر تر ژره د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزو. هغه په اقتصادي برخه کې هم پر سوداګرو او پانګونو په بېلابېلو سکتورونو کې د کاري فرصتونو رامنځته کولو غږ کړی او پر سرپرست حکومت یې هم غږ کړی چې کار ته د ښځو د ستنولو زمینه برابره کړي، څو لوڼې او خویندې خپل مسلم حقوق ترلاسه کړي او هیواد له احتیاج او شاته پاتې والي وژغورل شي. ګرانو کتونکو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چرې ښه وخت.